د غزنی قره باغ ولسوالۍ کې په نړیوالو معیارونو برابر 2 پوړیز عصري د یتیمانو ساتنې او پالنې مرکز جوړ او د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مشرانو چې دغه زمینه سازي کړې ده هغوی ته مبارکي وایم او د دغې سیمې ولسونو ته مبارکي وایم چې یو ډېر فرصت ورته مهیا شوی دی او الله تعالی دې وکړي چې د دې فرصت نه ښه استفاده وکړي. اول په دې د خپل خوشحالي اظهار کوم جناب محترم خلیفه صاحب او نور چې کوم ملګري وو موږ ته دعوت راکړی وو. دا مجلس موږ د خپل ځان دپاره د بریا او د خوشحالي او د دارینو د کامیابي مجلس بولو. دغه مرکز تر 100 زیاتو کسانو لپاره ډیزاین شوی چې عصري درسي خونې، مجهزه لیلیه، پخلنځی او نارینه او ښځینه لپاره بیل جوماتونه لري. د یاد علمي او روزنیز مرکز پرانیستي مراسمو کې د چارو ادارې د ښاروالیو سمون چارو لوی رئیس مولوي محمد اسحاق اخونزاده وویل د مرکز کې د سیمې بې سرپرسته ماشومانو ترڅنګ د هغو شهیدانو د یتیمانو ساتنه او پالنه هم کیږي چې ځانونه یې د 20 کلن اشغال پر وړاندې قرباني کړي دي. محترمو دغه ولس له موږ سره ډېر تکلیف کړی ده. په 20 کلنه دوره کې دا ملت موږ تکه تکه و دیکاني به یې کوله، لاس به یې تڼاکې و، روزانه به یې کوله، موږ مجاهدینو ته به هم د شپې جای راکړی و او هم به یې کور بمبارېدو. امریکا او ناټو حتی په دې منطقه کې خبر دی، په جامرات کې کلیخیلو په کلي کې امریکایانو سره پوجانې ښځې هم راغلې وې، په کور چاپه ولوېده، د کور مجاهدینو ته ډوډۍ ورکوله، دا مالولو یې په دې کور یې چاپه واچوله، 2 نفر ورته شهیدان کړو او د سپو ته د زنانو ته راشي د موږ په سپو باندې وکړه. د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف بیا دغه علمي او روزنیز مرکز د جوړونکو ستاینه کوي او وایي د یتیمان له اشغالګرو سره د مخامخ جګړې شهیدانو وارثین دي او پر سمه پالنه یې ټینګار کوي. په خبره یې ورته مرکزونو سره هر راز مرستې ته چمتو دی. عطوفت و مهربانی به یتیم جای جای تشویق و ترغیب دارد. فرمودن در خانه‌ای که یتیم باشد با او مهربانی شود، با او پرورش صحیح شود، با او یک برخورد نیک شود، بهترین خانه همون خانه است. و ما هم سپاسگزار هستیم و با در خدمت هستیم و در هر جایی که دفاع کار و فعالیت اینا مشکلی پیدا میشه ما تسهیل کننده هستیم ان شاء الله. ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا د یتیمانو ساتنې او پالنې مرکز د پرانیستي مراسمو کې وایي د یتیمانو پالنه کې باید هیڅ ډول تبعیض ونه شي. او کله چې دا موږ د یتیم په اړه او د یتیم د کفالت په اړه نصوص مطالعه کوو، دا ټول په دې دلالت کوي چې یتیم باید په تبعیض پوه نه شي چې دا یتیم دی او دا غیر یتیم دی، دا دارالایتام دی او دا نور د اطفالو ځای دی. دا یوه ډېره مهمه خبره ده او دا ډېر ترکیز چې په دغه نقطه باندې شوی دی وجه هم دا ده چې دا امت د غزاګانو امت دی، د جهادونو امت دی، دا به هر وخت د باطل سره په جګړه کې ښکیل وي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال مولوي رحمت الحق فضیل بیا د بې سرپرسته او یتیمانو ساتنه د ټولنې په سوکالۍ او بقا کې اړینه بولي او په سمه روزنه یې ټینګار کوي. موږ او تاسې جامعه د اسلام او د انسانیت دا باید متوجه وي چې ضعیفانو ته لاس ورکړي. دا ټولنه د نظام د نړۍ په هغه وخت پورې ولاړې دا به یې که ضعیفانو ته لاس ورکول کېدی. دې ته باید ډېر موږ او تاسو توجه وکړو. زموږ او تاسو ذهني روزنه، فکري روزنه دا موږ او تاسو باندې فرض ده، د ټولنې روزنه پر موږ فرض ده، همداسې د یتیمانو او د ضعیفانو لاسنیوی پر موږ فرض. د دغه مرکز مالی ملاتړ IHH موسسې د بهرنیو اړیکو مسؤل امرأ کایا د اسلامي امارت له پراختیایي کارونو ملاتړ ترڅنګ افغانستان کې د ورته نورو فعالیتونو ژمنه کوي. و gördük ki bizler او چې کله موږ په افغانستان ته راغلو دلته ګورو چې تاسو سړکونه جوړوئ او د افغانستان د پښو درولو لپاره تاسو له خپل توانه پورې فعالیتونه هلې ځلې کوئ.
ان شاء الله نسلونه به هم همداسې سره رقم افغانستان جوړوي، خپل نسلونه به هم دا رقم جوړوي سره. هر څوک چې شهیدان یاد وباسي دغه هیواد لمنځه ځي البته. Geleceğini yok etmiş olur. د یتیمانو د ساتنې او پالنې په لمریزې برېښنا سمبال دغه مرکز په 4000 متر مربع ځمکه کې جوړ شوی چې تر 23 میلیونه افغانیو زیات لګښت ورباندې راغلی او مالی ملاتړ یې د ترکیې IHH موسسې لخوا شوی دی. ټوټل مساحت ټوټل ایریا چې دا پکې جوړه شوې 4000 متر مربع ده او هغه د یتیمخانې مساحت چې دی 250 متر مربع ده او نور مسجد دی 130 متر مربع نزدې 200 متر مربع د مسجد حصہ ده او 23 میلیونه افغانۍ په لګښت راغلی دی او ټول د IHH یا هان خیریه نهاد لخوا ورکړل شوی. د سیمې اوسیدونکي یتیمان او بې سرپرسته ماشومان د مرکز ته چې د زده کړو او اوسیدلو زمینه ورته برابره شوې خوښ دي او د ورته نورو مرکزونو غوښتنه کوي. ډېر ورته خوشحاله چې موږ د مور د پلار ادب کې زده کړو د دې به ښه ساتنه کوو خو به یې پاک ساتو. نور دا غوښتنه نور هم دغه ځای نه جوړ شي موږ د مور د پلار احترام کې زده کړو. الحمدلله ډېر ورته خوشحاله چې باید چې نور هم دا رقم شیان جوړ شي او موږ سبق ووایو. موږ ته ډېره ګټه کوي چې ادب کې ذکر شی زده کېږي. نور دا غوښتنه چې باید نور هم دا رقم مدارس او دغه جوړ شي چې موږ ته درس پکې راکړل شي او ادب شیان پکې زده کړو. موږ دلته درس وایو موږ د خپل دین لپاره سبق زده کوو. د یتیمانو د روزنې او پالنې دغه مرکز وروسته له هغه جوړیږي چې د تیرې 100 کلنې جګړې له امله سلګونه بې سرپرسته داسې ماشومان پاتې شوي چې د اوسېدو او زده کړو لپاره هیڅ زمینه نه ده ورته برابره شوې او اوس به دې مرکز کې د اوسېدو ترڅنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.